الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هغه کسون چې هغه تمیش کې توب ور کړی دی هغه دې داسې پیژني لکه څنګه چې خپل ځامن پیژني. هغه کسون چې خپل ځانینې ته تاوان رسولی دی نو هغه ایمان نه راوړي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. او د هغه کس نه بل زیات ظالم څوک دی چې په الله تعالی باندې درویغ تپي او د هغه الله تعالی آیاتونه درویغ ګڼي. بېشکه حقیقت دا دی چې ظالمون نشي کامیابېدلی.